ولس ټي وي یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن دوستانو دا د یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زهري د خبرونو سره حاضر شوم. خدای دې وکړي چې قدرمن دوستانو موږ سره دې خبرو تر پایه متیګانې وکړي او زموږ دغه خبرونه په غور سره واورئ او بل آیکن ته ګوته ورکړئ، سبسکرایب یې کړئ او په فیسبوک کې هم لایک او شیرینګ ورته ورکړئ. قدرمن دوستانو دغه یوټیوب چینل موږ خاص تاسو په خاطر باندې ستاسو د بیدارۍ لپاره او ستاسو د زړونو د سکون او د آرام په خاطر باندې دغه خبرونه شروع کړي دي. قدرمن دوستانو راتلونکي کې بیا موږ ان شاء الله نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې یو خبرونه مو د ولسغږ یوټیوب چینل د لارې اسلامي معلوماتي خبرونه چې هغه کې موږ مختلف تقریرونه ته ځای ورکړی دی او دا هغه چینل دی چې دې کې موږ زهریاتونه، سباوون، داستان، مرکزي خبرونه، شاعرانه بنډار، ډاکټر انساني ژوند او داسې نور ډېرې ګڼې خبرونه تاسو ته موږ ان شاء الله په راتلونکي کې په نشر رسوو. دوستانو دا چې د مصروفیاتو د وجې نه او د وخت او د حالاتو د لیاقتونو د وجې نه موږ د خبرونو ته لا تر اوسه یعنی ترجیح نه ده ورکړې او زهریاتونه او داستان او شاعرانه بنډار کله کله تاسو ته په نشر رسوو. کوشش کوو چې دغه خبرونه موږ زر تاسو ته د یوټیوب چینل د لارې وړاندې کړو. دوستانو لدی ټولی دنیا نه یار خوږ دی په خیبر تیر شم په تور خمور واوښتمه و یار خوږ دی یار خوږ دی لار چانه لدی ټولی دنیا نه یار خوږ دی. لدی ټولی دنیا نه یار خوږ دی په خیبر تیر شم په تور خمور واوښتمه و یار خوږ دی یار خوږ دی لار چانه لدی ټولی دنیا نه یار خوږ دی. خوږ دی لار چانه
لدې ټولې دنیا نه یار خوږ دی ولې ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او قدرمنو اورېدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دي اوس موږ دنه اجازت غواړو تاسو په لوی او بخښونکي مهربان خدای سپارو په مخه مو ښه